अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दा वीडियो د پورا د اخره پر رسولو غره زکه پدې کې مونږ نن د ماشومان حواله سره میسج ورکړی دی. ما ته یو ماشوم وی چې زما والد صاحب چې اکثر ما ته غوسه شي نو دوی ما ته وایي چې ته نالایق یې، ته خو څه کولی نه شې. نو ده وی چې ورځ ما ته ډېره زیاته غوسه راغله، نو بیا ما ورته ویلې چې بابا جانه پلاره زه ځکه نالایقه یم چې زه ستا زوی یم، زه ځکه څه نشم کولی ځکه زه ستا زوی یم. دا هغه جملې دي چې نن سبا زموږ د پښتو په معاشره کې، زموږ د پښتو په کورنۍ کې دا ډېرې زیاتې عام شوي دي. لکه موږ اکثره ماشوم ته داسې جمله ورته وایي که نه، موږ ته اړه پته نه وي چې هغه د ده په دماغ کې پټ شي. دا یو شی یاد وساتئ، ساینس دا وایي، نفسیات دا وایي چې ته ماشوم ته په کم طرز باندې غږېږې، ماشوم به د تا نه هغه زده کوي. ماشوم چې کوم دی که نه، هغه د اورېدلو د نصیحت نه زده کوي، ماشوم همیشه د سترګو په ذریعه زده کوي. هغه تا ته ګوري چې ته کوم ایکشن کوې که نه، نو دوی هغه ریاکشن کوي. زمونږ د پښتو په معاشره کې موږ اکثر څه کوو چې مړه ته زما زوی وګوره څه خو کولی نه شي، تعلیم دی نه کوي، کار روزګار دی نه کوي، اصلي لوپر وځي او ننوځي. اور سیکنډ چې کوم ماشومونه موږ وایي ته هغه زوی ته وګوره څه یې وکړو، د هغه زوی وګوره. دا یو شی په زندګي کې یاد وساتئ، تاسو د خپل ماشوم چې کومه کمپیریزم دی، موازنه ده، هغه به د بل ماشوم سره نه کوئ، ځکه ستا د زوی چې کوم صلاحیت یې هغه الله تعالی ځان ته جوړ کړی دی او د بل زوی د ځان ته جوړ کړی دی. ځکه چې الله تعالی چې کله دا کائنات جوړ کړی و که نه، اوس ته مایع ته وګوره که نه، د مایع کار دی په اوبو کې ګرځېدل، مایع هېڅکله په هوا کې نه شو الوتلی، اور چې کومه د هوا پرنده ده هغه هېڅکله په اوبو کې دغه نشي کولی او غوټۍ نشي خوړلی. نو چې که ستا زوی ته الله تعالی د مایع صلاحیت ورکړی دی چې د هغه کار په اوبو کې دی او ته ورته ته وایې که نه چې ته والوځېږه، همیشه یو شی یاد وساتئ چې کله هم تاسو یو ماشوم سیټ کوئ، کله هم د یو ماشوم تربیت کوئ، نو همیشه د هغه جملو انتخاب کوئ چې د کومې جملې او چې کوم صلاحیتونه او کومې خوبیانې ته په خپل اولاد کې غواړئ. که ته چېرته غواړې چې زما زوی چې کوم دی که نه هغه دروغ نه وایي، نو دا یو شی یاد وساته، د غونډو په مخ کې ورته وایې که نه زما زوی هر څه کولی شي خو دروغ نه شي ویلی. که ته وایې چې زما زوی چې دی که هغه د لمانځه پابندي وکړي، نو دا ورته وایې که نه چې زما زوی هر څه کولی شي خو لمونځ نه شي پرېښودلی. اور دویمه زمونږ په معاشره کې مونږ چې یو ماشوم چې کله زمونږ کور کې میلمه څوک راشي که نه، نو بیا مونږ ماشوم اکثره د هغو مخ کې بې عزته کوو. دا یو شی یاد وساتو چې کوم سړی ستا د فیملي ممبر نه وي، چې کوم کس ستا د کور کس نه وي، د هغه مخ کې ماشوم هېڅکله مه ذلیله کوه. تا ته پته ده ماشوم په خپل عزت نفس باندې دومره زیات پوهېږي که نه چې په هغه باندې غټ هم نه پوهېږي. اوس ګوره که نه چې غټ کس کم وي که نه، نو هغه ته پته وي که نه چې دا کس کومه خبره کوي دا سیریس کې لګیا ده که د ما سره مذاق کوي. ځکه ماشوم چې کوم ده هغه په سیریس او په مذاق باندې نه پوهېږي، هغه هره خبره سیریس اخلي. نو دا یو شی زندګي کې یاد وساتو، هېڅکله به ماشوم چې ستاسو کور کې کوم کس راشي چې هغه ستاسو د فیملي ممبر دی، ماشوم به هېڅکله هم نه بې عزته کوي، تا ته د څومره هم غوسه داخله درشي. دویم، هېڅکله به هم ماشوم ته د داسې جملې انتخاب نه کوي، داسې به نه ورته وایي چې ته نالایق یې، ته خو دا نشې کولی، ته دا نشې، دا جملې مه استعماله، د دپاره جمله بدله کړه. په ها بچیه څه کام مشکل هو، هېڅ خبره نه ده، په پهلے ټرای نه وسو، سیکنډ ټرای وکړه، ټرای اگین دوباره شروع کړه. نو یاد وساتئ که نه ماشوم ته به داسې جملې نه وایاست که نه چې په هغه د ده په ذهن باندې نقش کېږي او د هغه د وجې نه دی نګیټیویټي ته ځي. تھرډ، یو شی به همیشه یاد ساتئ، په خپل ماشوم باندې به بروسه کوئ. مونږ د پښتو په معاشره کې نن مونږ سبا په خپلو وړو باندې بروسه ډېر نه کوو. په خپلو وړو باندې بروسه وکړئ او په خپلو وړو باندې وړو چې کوم دی که نه او دا پوهوئ، ځکه چې ته نه پوهوې نو ستا ماشوم به څوک پوهوي. چې ته د خپل ماشوم خبره نه اورې، ستا د ماشوم خبره به څوک اوري. زمونږ نن سبا د پیرنټس د والدینو دا ګیله اکثره ما ته راځي و چې سر نو زه څه وکړم، زما سره خو ټیم نه دی، زه اوس بار وکړم، دو ته څه ګټه وټه وکړم، څه پیسې میسې ورته راوړم او که دو چوکیداري وکړم. یو شی یاد وساته، که چېرته ته خپل اولاد نه اورې، که چېرته ته خپل اولاد خبره نه اورې،
نو یاد وساته ستا اولاد به بیا سوسایټي ته ځي او په سوسایټي کې ډېر داسې کسان ناسي چې هغه ستا اولاد اوري او چې هغه ستا اولاد اوري نو یاد وساته کنه ستا اولاد به هغه طرف ته متوجه کیږي تا ته به نه متوجه. نو یاد وساتئ خپل اولاد ښه په غور سره اورئ او بیا تاسو د هغه والدینو د هغه په تاسو باندې حق ده بیا د هغه یو سولیډ ریزن ورکوئ. بیا ورته چې نه بچیا دا خبره داسې نه داسې ده، نه بچیا دا کار داسې نه داسې کېږي. نو کوشش وکړئ که نه خپل اولادو په باره کې سیریس شئ او د خپل اولاد چې کوم دی دا په تاسو باندې حق لري. او که چېرته زموږ دا ویډیو د تاسو ته خوښه شوه که نه نو زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. اور تاسو د ماشومانو چې کومې ښه صلاحیتونه دي یا ستاسو والدین چې کومې ښه جملې تاسو ته ادا کړي دي هغه ما ته کمنټ سیکشن کې ووایاست چې موږ په هغه باندې ویډیو جوړه کړي او ستاسو د والدینو نصیحت یا ستاسو کومې ښه عادتونه یا ستاسو د اولاد چې کوم ښه عادتونه دي هغه موږ د والدین سره شیر کړو چې نور هم د دوی سره فایده والي. بل وخت ما ته اجازت راکړئ.